سلامونه وخت مو بخیر له شمشاد څخه د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. افغان سیاسیون د سولې خبرو لپاره یوه خوله نه دي. د ولسمشر غني دویم مرستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو لپاره افغان سیاسیونو او دولت ترمنځ باید یوه قوي اجماع جوړه شي. له دې سره ډاکټر عبدالله هم د افغان سولې برخه کې د هر فرصت څخه د ګټې اخیستنې سپارښتنه کړې. د افغان سولې خبرې د بل هر وخت څخه په توپیر تودې روانې دي، خو لا هم د سیاسیونو ترمنځ د سولې په تړاو ګډ اجماع نشتون په هکله اندېښنې شته. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د افغان سولې برخه کې د سیاسیونو او دولت ترمنځ انسجام غوښتنه وکړه چې افغان سولې بهیر ملاتړ لپاره افغان سیاسیون منسجم شي. من از همه رهبران سیاسی کشور دوستانه تقاضا دارم که بیایید از رقابت‌های منفی و گاهی منفعت طلبی‌های شخصی دست بردارید و در محور دولت جمهوری اسلامی افغانستان گرد هم بیایید و همگی متحد و منسجم پروسه صلح را مدیریت کنید. دانش همداراز د حکمتیار هغو څرګندونو ته چې ګنې د بهرنیانو په موجودیت کې رڼې ټاکنې او سوله امکان نه لري وویل ځینې اشخاص د ملي پروسې د خپلو شخصي غوښتنو لپاره نه بدناموي. برخی در این روزها به یک شکلی به طرفداری ضمنی از طالبان برخاسته و آنان را مجاهد و افغانستان را اشغال شده و حکومت افغانستان را نامشروع می‌دانند و همگی را اجیر و دست نشانده خارجی ها خطاب می‌کنند، در حالی که خود در تمام عمر و با همه وجود با خارجی ها همکار بوده و همکنون هم در همین کشور به اصطلاح اشغال شده خود را برای انتخابات کاندید می‌کنند. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سوله لومړنۍ اړتیا بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې د فرصتونه له لاسه نه وځي. و هیچ کدام ما اجازه نداریم که غفلت کنیم. اگر فرصتی در این راستا پیش بیاید باید از او فرصت استفاده شود. خود ما با هم فرصت ایجاد کنیم برای تحقق صلح، چون از ادامه جنگ ما فرصت‌های زیادی را از دست می‌دیم. له دې مخکې د افغان سیاسیونو ترمنځ سیاسي تشنج د دې لامل و چې د بین الافغاني خبرو لپاره منظمه تګلاره شتون ونه لري، خو اوس یونس قانوني له سیاسي اړخونو غواړي د افغان سولې لپاره باید دولت چوکاټ کې ټول سیاسیون ګډ دریځ ولري. این درست است که سیاسیون با دولت دیدگاه‌های متفاوت دارند، اما نفی کردن دولت یا نظام من حیث نظام از پروسه صلح اشتباه بزرگ و در واقع خدمتگزاری بر مخالفان مردم افغانستان است. ما راه را در این جستجو میکنیم که صلح از طریق ایجاد هماهنگی میان مثلث دولت، سیاسیون و طالبان جستجو شود. دا مجلس چې د دولتي چارواکو، سیاسیونو او عامه وګړو ترمنځ مطلبیک اتم تلین په یاد جوړ شوی و، د ټولو ډېر ټینګار په تلپاتې سولې، بین الافغاني مذاکرات او د کور دننه په سیاسي اجماع راڅرخېده. یو شمېر ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف او کټګورۍ مرحله پیل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لرې ولایتونو ته شکایتونه د سکن له لارې لیږلي او نږدې ولایتونو مسؤلینو ته کابل کې سپارلي دي. په ټاکنو د څار بنسټونه د شکایتونو حجم ته په کتو وایي کمیسیون به ونه توانېږي چې له دې بار اوږې سپکې کړي. فیفا له نمایندانو غواړي چې کمیسیونونو ته چوکاټ جوړ نه کړي او د دوی پریکړو ته درناوی وکړي. له دې سره د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي یوازینۍ لار قانون ته غاړه ایښودل دي او نمایندان باید د کمیسیونونو د کارونو خنډ نشي. د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو ثبت شویو شکایتونو د ارزونې لومړی پړاو چې د تصنیف مرحله ده په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوی چې په تیرو 2 ورځو کې ورته شکایتونه رسېدلي دي. اوس د شکایتونو د کټګورۍ لړۍ روانه ده چې معلومه شي دا شکایتونه څومره جدي او مستند دي. نو پرون او نن منګه د مربوطه ولایتونو ته د شکایاتو د لیږلو پروسه درلوده. هغه ولایتونه چې کابل سره نږدې وو زموږ همکاران موږ راوغوښتل او هغوی ته په لاس ورکړه چې مربوطه ولایتونو ته یې ورسوي او ولایتونه چې لرې وو منګه دا ټول شکایتونه سکین کړه او د ایمیل له طریقه دا لړۍ روانه ده ورته لیږو. هغه ولایتونو ته چې شکایتونه رسېدلي لومړی پړاو پیل چې د شکایتونو تصنیف بندي او کټګوري کول دي.
نو د 2 ورځو په جریان کې به موږ د افغانستان خلکو سره ستاسو محترمو مطبوعاتو له ادرسه شریک کړو چې شکایتونه په کومه کچه دي، څومره مستند دي او څومره جدي دي او څومره جدي نه دي. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته نږدې 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي. په ټاکنو د څار بنسټونه باور نه لري چې دومره زیات شکایتونه دې په ټاکلې موده کې وڅېړل شي. فیفا له نمایندانو غواړي چې کمیسیون ته چوکاټ جوړ نه کړي او کمیسیون باید خپله بېطرفي وساتي. په ځینو حالات کې داسې تفتیش ترسره شي، په ځینو حالات کې صندوقونه وکتل شي، حتی د درملو د کمپنۍ سره د معلوماتو شریکول یا تبادله مطرح شي. نو شاید وخت ونیسي او عام ولایتي کمیسیونونه هم خپل مرکزي کمیسیون ونه توانېږي چې په ټاکلې نیټه کې هغه وروستني پایل ته زمینه مساعده کړي. بل لور ته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ټولو نمایندانو وغوښتل چې قانون ته غاړه کیږدي او د ټاکنو کمیسیونونه دې خپل کار ته پرېږدي. تنها راه گردن نهادن به قانون و نهادهای قانونی انتخابات است. ما همگی باید اجازه بدهیم که کمیسیون‌های انتخاباتی مطابق قانون وظیفه خود را انجام دهند و به فیصله آنها هم احترام بگذاریم. امیدوارم همه طرف‌های دخیل در انتخابات مسئولانه و منطقی بیندیشند و تنها منافع ملی و مصالح اولیای کشور و حکم قانون را در نظر بگیرند. اوس به ولیدل شي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا زیات شمیر شکایتونه په څومره موده کې څېړي. خو اندېښنه دا ده چې وروستۍ پایلې به وځنډېږي چې دا کار د هیواد په سیاسي او اقتصادي وضعیت منفي اغیزه درلودلی شي. سیاسي ګوندونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو غواړي چې ورسېدلي شکایتونه په سمه توګه وڅېړي او حقدار ته وسپاري. دغه ګوندونه چې د دولت جوړونکي ټیم ملاتړي دي له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې د محمد اشرف غني هغو رایو ته هم اعتبار ورکړي چې په ټاکنو کمیسیون کې د سیاسي فشارونو له امله بې اعتباره پېژندل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د سیاسي ګوندونو شورا پر طالبانو هم غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل او اوربند اعلان کړي. ما احزاب سیاسی از این کمیسیون می‌خواهیم که با بی‌طرفی کامل و عدم تسلیم در مقابل هر گونه فشار احتمالی بر اساس قانون و لوایح و طرزالعمل‌های موجود به شکایت تیم‌های انتخاباتی رسیدگی و شفافیت تمام و استدلال منطقی اقناع آنها را فراهم نماید. د نورستان په کانتیوا دره کې په لومړي ځل افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شول. د نورستان چارواکي وایي د قومي مشرانو په همکارۍ وکولی شول په لومړي ځل هلته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي. بلخوا د کانتیوا درې اوسیدونکو له دولت وغوښتل چې یادې درې ته د ولسوالۍ تشکیل ورکړي او هم د بیارغونې کارونه ورته پیل کړي. د یو نوي ماموریت د پیل لپاره چمتووالی نیسي. دوی په لومړي ځل د نورستان کانتیوا درې ته ځي چې هلته د دولت د حاکمیت لپاره زمینه برابره کړي. د نورستان چارواکي وایي د قومي مشرانو په همکارۍ وکولی شول چې کانتیوا دره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي او هلته د بیارغونې لپاره زمینه برابره کړي. د یادې سیمې اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د ځنګلونو د وهلو مخه دې ونیول شي. د بیارغونې برخه کې دې هڅې وشي او دغه دره دې پر ولسوالۍ بدله شي. چې باید دلته ټول نه مخکې امنیت راشي، بیا د ځنګل وهل بند شي، بیا د بیارغونې کارونه وشي او نور اوسه پورې د کانتیوا ولس محروم پاتې شوي دي. دغه بد امني په وجه آینده موږ حکومت ته دا توقع لرو چې ښه کارونه وشي. موږ دې کانتیوا کې یو ولسوالي تانه غوښتونکي یو. دغه ولسوالۍ دپاره باید ته مکمل کوشش وکړي. دغه ولسوالۍ چې موږ دې کانتیوا ته چې فعاله شي ان شاء الله د وطن کې چې څه مشکلات دي امکان لري چې دا مکمل په توګه دا وطن آبادی او بهبودی لپاره باعث ان شاء الله وعده درکو چې تر اخري حد پورې به موږ د ولسوالۍ د منظورولو لپاره کوشش کوو. یو ته هدایت دی چې نور هیڅ څوک غیر قانوني د یو ونې قطع کولو اجازه ورته ورنکړي. هغه ونې چې چپه شوي دي، وچ دي، وراسته کیږي، که د هغې نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کېده هغه به کوئ او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي. کانتیوا دره د نورستان په سویل کې پرته ده چې شاوخوا 50 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه دره 15 کلي لري چې څه باندې 100,000 خلک پکې ژوند کوي.
د ملي مشارکت په نامه د افغاني تولیداتو درې ورځنی نندارتون پای ته ورسید. دغه نندارتون چې د ټایلنډ موسسې په همکارۍ د 88 خصوصي شرکتونو او 14 دولتي ادارو په ګډون جوړ شوی و، په 3 ورځو کې د نږدې 1 میلیون افغانیو خرڅلاو کړی. د دغه نندارتون په جریان کې سلګونو شرکتونو په هغو بحثونو کې ګډون کړی و چې د قوانینو، طرزالعملونو او پالیسیو د ستونزو او نظریاتو په تړاو و. غوښتنه دا وه چې دغه طرزالعملونه عملي اړخ نه لري او حکومت دې پرې جدي غور وکړي. شرکتونه وو په FTT پنل کې ګډون درلودل او په ټاپ پریورټیز، چیلنجز او مشکلات باندې خبرې شو. زه امیدوار یم چې دا په یو پالس ریکمنډیشن پیپر باندې آماده شي او شورای عالی اقتصادي ته وړاندې شي. او بل د نمایشګاه په اړخ باندې تقریبا موږ فکر کنم زیاتر از 68 شرکت به 70 غرفه اشتراک کردن که تمام شهردار داخلی افغانستان بوده و در جریان 3 روز ما حدود 9000 بازدید کننده از برنامه داشتیم. ایران، روسیه او چین د عمان په خلیج کې بحري تمرینات پیل کړل. د تهران، مسکو او بیجینګ د ګډو نظامی تمریناتو ویاند وایي یادو هیوادونو د عمان په خلیج او هند سمندر کې خپل نظامی مانور پیل کړی دی. غلام رضا تهانی وایي دغه مانور سیمې او نړۍ ته د 3 واړو هیوادونو د ځواک ښه څرګندونه کوي. تهانی وایي دغه تمرینات چې بحري امنیتي کمربند په نوم پیل شوي، موخه یې دا ده چې په ستراتیژیکو نقطو کې سوداګریز امنیت خوندي کړي. د اوس لپاره خبرونه همدومره وو. له متیا مو ډېره مننه. تر بیا ښه وخت.